نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. سرور خان د ګلالۍ له خولې خبر شو چې قمبرګل حمیده وهلې او مروره د هغوی کور ته ترې راغلې. هغه ګواښېده چې ورشي او له قمبرګل څخه د حمیدې غچ واخلي، خو ګلالۍ له دې کار څخه منع کړ او ویل چې لومړی باید له ټولې کیسې ځان خبر کړي. اوس به له قمبرګل څخه واورو چې ولې د سرور خان تر کوره راغلی او سرور خان یې په لیدو څه کوي. دروازه نه خلاصوي. څوک یې دروازه داسې په زور ټکوي؟ زه یم قمبرګل، دروازه خلاصه که. قمبرګله ولې دروازه دومره په زور ټکوله؟ نږدې دې ماته کړې وه. چا نه خلاصوله، ځکه مې په زوره وواله. څنګه به څوک درته خلاصه کي؟ ولې؟ څوک چې ستا کور ته راشي دروازه به ورته نه خلاصوي. ستا زړورتوب ته حیران یم. څنګه دې زړه کړی چې دلته راشې؟ که حمیده دلته نه وې دې خوا ته مې پلم نه راتېروه. راغلی یم چې هغه له ځان سره کور ته بوځم. کور ته یې بیایې چې بیا یې په لغتو او سوکانو ووهې. دې وپوهېږه چې د حمیدې ورونه لا په دې دنیا کې سترګې غړوي، ګرځي او ساه باسي، مړه نه دي. پوه شوې؟ ورونه دې ژوندي وي. دا چې ما حمیده وهلې ده دې کې زه ملامت نه یم، ملامت خپله همغه ده. څه یې کړي وو چې ته یې ملامته بولې؟ بې له دې نه چې ما ته ووایي له کوره وتلې وظیفې ته تللې وه. که ته زما په ځای وې له ما نه به دې بتره وهلې وې. قمبرګله کله چې د په حمیدې پسې مرکه رالېږلې وه، خبر وې چې حمیده له ښوونځي نه فارغه ده؟ خبر وې چې حمیده کارداره وظیفهداره نجلۍ ده؟ ولې نه، خبر ومه. چې خبر وې ستا په مرکچیانو مې دا شرط ایښی و چې حمیده به وروسته له واده هم لوړ زده کړو او هم به وظیفې ته پرېږدی، او هغوی را سره منلې وه. هغوی به منلې وه، زه ترې خبر نه یم. منکرېږه ما، تا هم منلې وه. دا هم واوره چې حمیده په پټه له کوره نه وه وتلې، ستا له پلاره اجازه اخیستې وه، د وهلو حق دې پرې نه درلود. سرور خانه دا خبرې اوس پرېږده، حمیدې ته غږ کړه چې راشي او کور ته لاړ شو. قمبرګله خلاص غوږ وی واوره، نور به مې ده ستا د کور په دروازه پلم نږدي. له دې ځای لاړ شه، ورځه په مخه دې ښه. دا ته څه وایې؟ حمیده زما مېرمن ده، ته یې څنګه په خپل کور کې نه وې؟ لکه چې زما په خبره دې سر خلاص نه شو. ستا په خبره مې سر خلاص دی، که په زور وي او که په رضا. زه حمیده له ځان سره بیایم. درته ومې چې نه یې شه بیولی، نور د رنګ ورکه، او که نه دې سابه به درته په مالګه کړم. پام پام، وهلی مې نه شي. زه دومره خوار نه یم چې هر څوک به راباندې لاس پورته کوي. لاس مې خوشې که چې حمیده نه را سره پرېږدې، له زما خور د حمیدې بدلګرې پلوشه راوباسه چې هغه زه د پلار په کور کښېنم. مورې یو خبره درته کوم خو نه به نه راته وایه. د څه شي خبره؟ ته خو ووایه، که وس مې ورسېږي ولې به نه درته ووایم؟ مورې یو څو افغانۍ مې ضرور پکار دی. شمسه زویه که را سره وای ولې به مې نه درکولې؟ غوټۍ دا څه شی یادوي؟ خبره ولې پټوئ؟ اکا د شمس پیسو تاجر دی، وایي چې یو څو افغانۍ راکه، په ښوونځي کې یې ورنه غوښتې دي. ښوونځی به ولې پیسې غواړي؟ ته خو په شخصي ښوونځي کې نه یې چې له کوره پیسې وړې. ګوره شمسه بچو ولې غلی یې؟ وایه که نه په پیسو څه شی اخلې؟ بابا دې ښه درته وایي، سمه خبره وکړه. بابا زموږ د ښوونځي تشنابونه ډېر ککړ دي، ډېر بد بوی هم کوي، او له ښوونځي نه مو ډېر زده کوونکي په نس ناستې اخته شوي دي. ښه نو هغوی ته ته په دې پیسو دارو اخلې که څه؟ نه نه دارو به ولې ورته اخلم، چې نه اخلم چې نه. ته وایې چې په چینه باندې ناروغان جوړېږي که څه؟ غوټۍ ته غلی شه، ستا په دې خبره سر نه خلاصېږي. چینه به تشنابونو ته پکار وي چې په تشنابونو کې وشیندل شي، د بوی او د مچانو مخه نیسي. زموږ ښوونکي هم همدا خبره وکړه، ما ته وویل چې ته به لږه چونه در سره راوړې. خو دغسې سمه خبره وکړه. بیا یې پیسې څه ته غوښتې دي؟
په پیسو به له بازاره چونه واخلم او ښوونځي ته به یې یوسم. شمسه بچو، مور دې وویل چې پیسې ورسره نشته. زم د پلوی ټک ته ناست یم. پیسې نشته، خو زه خیر ته غم مه کوه. زه له یوه ځایه چونه درته پیدا کوم چې ته یې ښوونځي ته یوسې. خدکۍ مورې، له خیره سره لکه چې د پښو نه خلاص شوم. ناظره، دومره ناکراري مه کوه. ما زما زړه خوره او ما خپل. ما جبین ګلې، لرې د له مخې د ناظر ګل د زړه بلبلې، تا ته دې ویل چې له خیره سره حال مې ډېر خراب دی. دومره ځان ته نه یم خفه لکه تا خپل یوازیني زوی عبدالقادر ګل ته چې خفه یم. موږ ته هېڅ مه خفه کېږه. هم زه شکر دی روغه یم او هم عبدالقادر، او ته به م له خیره سره جوړ شي. لرې د له مخې د ناظر ګل جوړښت دی نشته. له خیره سره که نن یم که سبا د خپل ابا ګل او ابۍ ګلې څنګ ته به درنه کڼه وکړم. ناظره، پوهېږم چې له ونې لوېدلی یې او پښه دې خوږېږي، خو داسې م نه ده چې ته به خدای مکه د پښې له درده مړ شې. یو څو ورځې وروسته به رګ روغ یې او په همدې پښو به بیا ونو ته خېژې. نه لرې د له مخې که دا لوېدل مې په زړه وي، تا ته دې وشي چې بیا ژوندی یم وایم ونې ته به ونه خېژم. زما پښه خو له خیره سره د مجید د نجارۍ لرګی دی چې په تبرګي 2 ټوټې شوی. لرګی چې 2 ځایه شي له خیره سره رغېدنې نشته. تا بیا همغه خپلې بابولالې شروع کړې؟ زه په خپل مرض پوهېږم. تا ته دې ویل چې پښه مې دومره ډېره خوږه نه وه، خو امداد نامراد د دې په ځای چې د پښې هډوکی راته په ځای کړي، له بدو یې راته بتره کړه. لکه چې بیا هغه ته ورغلی وې؟ ورغلی نه وم، په لاره کې مې ولیده. لرې د له مخې د پټي په پوله یې کېنولم او روغه پښه یې راته له قسته جغچي کړه. وی خدایه، چې داسې نقل دی، بیا دعا کوم چې له دې بهتره شي. وی معجبین ګلې، و په زړه له تیږې نه سختې. ناظر ګل ته دې څنګه دا خبره له خولې نه وځي؟ ځکه مې له خولې وځي چې ته ډېر کم عقله یې. یو ځل رحیم دا د پولې په سر غاښ درنه وویست او په مرګ حساب یې. له هغه دې پند وانخست، بیا دې څنګه زړه وکړ چې ورته کښېنې او د خپلې پښې هډوکی ورباندې په ځای کې. نه پوهېږم چې ما څه ګناه کړې وه چې ارامه ژوند مې خراب شو. پلوشې، هله تر اوسه ناسته یې او ژاړې؟ هو، خپل قسمت ته مې ژاړم. بس که دومره ژاړه مه چې بیخي دې زړه راته وخوړ. څنګه ونه ژاړم مورې، که زه بدمرغه نه وم ولې به د حمیدې او قمبرګل د جنجال سزا ما لیده او له خپل کوره به دلته راتلم. خیر دی لورې، ته مه ژاړه، هر څه به خدای ښه کړي. څنګه به ښه شي؟ جنجال مې د ورور اورېندارې دی، سوځم پکې زه. په دل واده کې همداسې جنجالونه پیدا کېږي لورې. څنګه؟ همدا چې که یوه ناوې خپل پلار کره کښېني، د هغې په بدل کې بله هم باید همداسې وکړي. په دې کې ټوله ګناه ستا او زما د پلار د مورې. زما په ژوند تاسو داسې رشخند ووهلو. وی مونږ څه کړي دي وانجلۍ؟ نور نو څه وکئ؟ دا کومه خبره چې اوس کوې همدې خبرو ته به دې پام کړی و او زه به دې سره تناره ته نه اچولم مورې. سپینه خبره وکوه لورې، زما د زړه ټوټه یې، ولې به دې تناره ته اچوم؟ تنور یې نور تور وي او که سپین، که زه مو د قمبرګل په بدل کې نه وم ورکړې، اوس به مې ولې ژوند په نورو پسې تړلی و او پردي جنجالونه به مې ګالل. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ګلالۍ راغلی؟ ستړې مه شي. خیر اوسې ډاکټر صاحب، که کار نه لرې زه غواړم له تاسو سره څو خبرې شریکې کړم. مهرباني وکړه، ووایه.
ډاکټر صاحب کومه دنده چې تا راته راسپارلې وه هغه ما نن سر ته ورسوله. ښه هماغه د مکتب مسله یادوي؟ هو ډاکټر صاحب، زه د برکلي مکتب ته تللی وم او هر څه مې په خپلو سترګو ولیدل. ښه څنګه و؟ ستا په نظر شاګردان د څه شي له وجې ناروغه شوي وو؟ ما د مکتب د اوبو ذخیره ولیده چې سر یې بیخي بند و او معلم صاحب رحیم هم ویلې چې هره ورځ یې له تازه اوبو ډکوو. اوبه بیخي پاکې وې او فکر نه کوم چې د اوبو له وجې د شاګردان ناروغان شوي وي. نو بیا ستونزه څه شي کې وه چې دومره ډېر شاګردان ناروغه شوي دي؟ ستونزه د مکتب په تشنابونو کې وه. په تشنابونو کې؟ هو، ما د مکتب تشنابونه له نږدې ولیدل. ښه څنګه و؟ یاره هېڅ پوښتنه یې مه کوه ډاکټر صاحب. ګل مو په مخ تشنابونه دومره چټل وو چې هېڅ درته ویلی نه شم. دا څه وایې؟ هو وله، له یوې خوا خو چټل وو او له بلې خوا په هغه لوی مکتب کې یوازې 2 تشنابه دي چې د شاګردانو دپاره ډېر کم دي. ښه بیا له دې نه معلومیږي چې شاګردان د همدې تشنابونو له کبله ناروغه شوي دي. هو، ځکه چې تشنابونه په ډېر بد حال وو. دومره مچان پکې بڼېدل چې مه کوه پوښتنه. که هر څوک هغو تشنابونو ته لاړ شي ناروغه کیږي. یاره دا خو ډېره لویه ستونزه ده. که د دې کار غم ونه خوړل شي نو کیدای شي نور شاګردان هم ناروغه شي. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. ګلالۍ د برکلي مکتب ته تللې وه چې د شاګردانو د ناروغۍ علت معلوم کړي. هغې ډاکټر ته وویل چې اوبه پاکې وي خو تشنابونه ډېر چټل وو ځکه شاګردان د نس ناستې په ناروغۍ اخته شوي. ډاکټر د دې خبرې په اورېدلو اندېښمن شو او د تشنابونو پاکوالی اړین وباله. اوس به واورو چې مینه له ناروغۍ جوړه شوې خو ولې یې زړه نه کیږي چې مکتب ته لاړه شي. مینې بله پیاله چای درته واچوم؟ نه مورې، همدا پیاله هم بس ده. هله نو چای ته وڅښه. اوس جامې واغونده، بکس هم چمتو که او مکتب ته لاړه شه. مور دې رښتیا وایي مینې. هله نو ځان دې برابر که چې در باندې ناوخته نه شي. بې دغه دا څو ورځې مکتب ته نه یې تللې. غیر حاضریانې دې هم ډېرې شوي. نن مې هېڅ زړه نه کېږي چې مکتب ته لاړه شم پلاره. ولې د څه لپاره ته زړه نه کېږي؟ مورې ډارېږم که مکتب ته لاړه شم بیا ناروغه نه شم. د څه لپاره به ناروغه کېږي لورې؟ مکتب کې خو د ناروغي شنه نه ده چې تا به ونیسي او یا کومه بلا ده چې اوبه دې خوري. هله لورې ډېرې نخرې مه کوه، پورته شه چې ناوخته شو. مکتب کې ناروغي شنه نه ده مجیده. خبره دلته ده چې ماجبینې ویل له یوه خوا د مکتب تشنابونه ډېر ککړ دي او له بله خوا شاګردان ورسره احتیاط نه کوي. د همدې لپاره مینه او نور شاګردان ناروغان شوي ول. مینه خوارکی به ډارېږي چې بیا ناروغه نه شي. مور مې رښتیا وایي پلاره، که بیا هغه چټلو تشنابو ته لاړم ناروغه بشم. خدای دې بیا مه ناروغه کوه لورې. اوس خو د له درملو سره ډېر فرق شوی. نو تر کله به دا حال وي؟ دا خو لویه ستونزه ده. که غم یې ونه خوړل شي د شاګردانو لپاره به لوی سرخوږی جوړ شي. پلوشې وی دلته هم نشته. نه پوهېږم چې دا نجلۍ چېرته ورکه ده. ته سفر چې د بلې کوټې ته ورشم. پلوشې دا دی دلته هم نشته. پلوشې و پلوشې ملوشې ته نور غږ مه کوه، کور کې نشته. نو چېرته ده چې کور کې نشته؟ پلار کره تللې ده. پلار کره؟ څنګه پرته له دې چې ما ته ووایي په منډه تللې؟ خیرات خو و. کمبرګل امیدې پسې راغلی و خو ما امیده پرې نه ښوده چې لاړه شي. هغه هم پلوشه ځان سره کور ته بوتله.
نو چې حمیدې پسې راغلی و هغه دې ولې پرې نښوده؟ ته لکه چې د پیل په غوږ کې ویدې حمیدې ته د اکبر کور ته نور ګرځېدلی څنګه مې پرېښی وای؟ خبر یم سرور لالا، کاشکې د پلوشه نه وای پرېښې چې بویځي. د دې په ځای به د قمبرګل سره ناست وي او ټولو ستونزو ته به د حل لاره پیدا کړې وای. له خبرو څه نه جوړېږي. خام دا و چې حمیده ترې کېنو. نو بیا یې پلوشه ولې به وه؟ هغه خو له هېڅ هم نه ده خبره. غلی شه چې پوهېږې نه خبرې مه کوه. دا د بدل واده دی، همدا خبرې لري. دواړه لوري په یوه تله تلل کېږي. دا خو یې د حل لاره نه ده سرور لالا. ژوند خو داسې نه کېږي. نو ژوند څرنګه کېږي احمده؟ زړه د دی چې حمیده د قمبرګل دوی په کور کې په سرو لمبو کې وسوځي او پلوشه د دلته د مزو خوبونه کوي. ها په دې خبرو کې ګوتې مه وهه. پرېږده چې د کمعقل قمبرګل او هغه لیچې وتلي اکبر مازغه سر ته راشي. څنګه لاس ونه وهم؟ پلوشه زما ښځه ده، د هغې ټول ښه او بد په ما پورې تړلی دي. ژوند د حمیدې خرابه دی نه دی ما، باید د حل لاره ورته پیدا شي. شمسه خیریت خدای کراچۍ د څنګه مکتب ته راوړې؟ څه دې پکې بار کړي؟ معلم صاحب د مکتب د تشنابون لپاره مې نیکه یو بوجۍ چونه راکړه، هغه مې راوړه. یاره وایم شاباس، خدای دې تاسو دواړو ته اجر درکړي. امین معلم صاحب. جانباز دا چونه په بیه اخیستې که څنګه؟ په بیه نه ده اخیستې معلم صاحب، له کوم ځای راوړې؟ ښه ښه، آفرین آفرین. معلم صاحب دا د چونې بوجۍ چېرته کېږدم؟ اخوا د تشنابون دیوال شاته کېده. ښه ده، ته صبر چې له کراچۍ راښکته کم. پام چې بوجۍ درانه ده، په یوازې سر یې مو پورته کوه چې خدای مه کړه په ملا کې به د برېک شي. ونیسه چې زه یې در سره پورته کړم. نیسه د اخوانۍ ته ونیسه. ښه سمه ده معلم صاحب. نیسه دیوال تر شا یې کېده. شاباس. معلم صاحب اوس به چونه څوک په تشنابونه کې اچوي؟ نور نو ته ورنه خلاص یې شمسه. زم دا اوس د مکتب ملازم ته غږ کوم چې چونه په تشنابونه کې وشیندي. نازله تا ته وایم لکه چې خبره مې دې وانه اورېده. وامې اورېده، تا ته دې ویل چې لږ صبر خو وکړه. ټول لنګر دې یوې خواته دی، ځان دې سم د کراچۍ منځ ته که چې دې ځای درته وچلوم د سترګو په رب کې دې ډاکټر ته ورسومه. غفاره اشنا ګله، تا ته دې ویل چې له خیره سره تېزه یې مه چلوه، چې ناظرګل دې ټوک ټوک دی. نن به راباندې ګورې ډېر پام کې. بېغمه اوسه، داسې به دې تر کلینیکه ورسومه لکه ماشوم چې د مور په پسته غېږ کې وي. چې داسې وکړي لرې دې له مخې ناظرګل به واخلي. ته صبر، اوس به د کراچۍ په منځ او میانه کې داسې کښېنم چې د دواړو خواو تولۍ لرې دې له مخې ستا د دوکان د تلې په شان برابره شي. خدای دې ژوندی لره ناظره، د ناروغۍ او درد په وخت هم داسې خبرې کوي چې د بني ادم درته خندا راشي. غفاره یاره، خندا له ناظرګله کډه کړې، لرې دې له مخې پښه مې ډېره راته خوږېږي. اوس څنګه کېناستم؟ څه وایم، سوله دې جوړه نه ده، خو ښه ژوند دې ورسېږو. غفاره دوکانداره، لرې دې له مخې کراچۍ داسې وچلوه چې په جمبو جولې برابره نه کړي، که نه د ناظرګل چغې به دې اسمان ته پورته شي. اوس خو حرکت وکړه او تا ته دې وشي روانېږه. زه دې په جمپو جول نه برابرومه، خو څه وکړمه لاره کنډې کپلې ده. تا ته دې ونشي له خیره سره دعا کوه چې د امداد نامراد پاک خدای زما په حال خبر کړي. د هغه د پښو هډو کې دې هم جغزي جغزي شي. د هر څه ناظرګل ته د هغه د لاسه پېښ شول. ناظره ګناه دې خپله ده، ډېره عبرت نه اخلې. یو ځل د امداد بامبور غاښ در باندې ویست او په مرګ یې صاحب وي، اوس دې بیا د خپلې خپې هډوکې ورباندې په ځای کوو. دا د هډوکو ډاکټر دی او که شکسته بند ووایه که نه؟ تا ته دې وشي ته مو ښه وایې. ناظرګل دې مړ کړ. ناظره خوږ شوی خو به نه وي، زه ملامت نه یم. د کراچۍ ټایر
په لښتي کې بند شو ما له د مخه درته وویل چې لنګر دې یوې خوا ته مه اچوه د لنګر خبره پرېږده لرې د له مخې لاس مې در ونیسه او بېرته مې کراچۍ ته پورته کړه چې د ډاکټره خو ژوندی ورسېږم ښه ده یاله ناظره لاس یې راکړه لاس مې در ونیسه سمندر استاده څه خواري لرې بس لګیا یم د ژوند دپاره ټکه پوکه کوو اکبر خانه ستړی مه سې ته ستړی مه شې خوار مه شې د ګاونډي د کور دیوال د وروستیو بارانونو کې درس پیدا کړی و هغه یې ړنګ کې بیا یې ما پسې ځواب را لېږلی و اوس دا دی لګیا یم له سره ورته دیوال جګوم د خټګر نو همدا کار دی ډېر ښه کوې هغه به دې نه وي اورېدلي چې بې زحمته راحت نشته ښه وایې رښتیا اکبر خانه راته خفه معلومیږي خیرت خدای ناروغه خو به نه یې نه ناروغه نه یم د ژوند سختیو ته روغ رامټ یم سختي د خدای لرې لري څه شی شوي چې داسې له ژونده سر ټکوي هغه متل دی چې رنګ ته مې ګوره حال مې پوښته د کور دروازه مې دې وټکوله بیا یې د دې ځای پته راکړه زم سیده دلته راغلم چې هم یې اندېښنه در سره شریکه کړم او هم درنه مرسته وغواړم صبر د سپنک دم او له دیواله در کوزېږم راځه چې د دې دیوال بیخته کینو سمه ده زوروره ټول کلی په ښه بده کې تا ته لاس در اوږدوي څه شوي چې نن زما مرستې ته اړ شوی سمندره دا وایه چې بدل دې ورک شي او د بدل د واده غږ او رنګ دې ورک شي دې ته خو امین وایم خو ته نکل راته وکړه له سرور سره مې لانجه پیدا شوې هغه خپله خور حمیده چې زما انګور ده په خپل کاله کېنولې او زما لور پلوشه چې د سرور ورېندار ده زموږ کره یې رالېږلې ده یاره د بدل ودونو همدا دود دی په یوې چې خواري وي بل هم له کسته له خوارۍ سره مخ کوي ای شاباس په خبره ورسېدې اوس مې ستانه د منځګړیتوب خواست دی سرور ته ورشه چې حمیده انګور مې راپرېږدي چې کور ته راشي اکبر خانه ما ته چې هر خدمت ووایې زه د په چوپړ کې یم خو زه وایم چې دا ستاسو کورنۍ لانجه ده په خپله یو ځل ورشه که زه ورشم هسې نه چې خبره له بدو بدتره شي قمبرګل زوی مې حمیدې پسې ورغلی و سرور زښت زیات رټلی و دړکه یې کړې وه چې زه د له پلار سره دا خبره معلومه کړم ګوندې سرور له خپله زړه تېر شي قمبرګل زوی مې ځوان دی وینه یې سرور ته په رګو کې خوټېږي ویرېږم داسې څه ونه کړي چې بیا به یې رغېدل اسانه نه وي نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه احمد خبر شو چې پلوشه د پلار کره تللی هغه په غوسه و چې ولې د قمبرګل او حمیدې جنجال تر دوی را ورسید او دا یې له خپلې میرمنې څخه بیل کړ سرور خان وویل چې پلوشه د حمیدې په بدل د دوی کور ته واده شوي او له دواړو سره به ورته چلند کیږي اوس به بیا هم له سرور خان څخه واورو چې حمیدې ته څه وایي او حمیده یې ولې په اورېدلو حیرانېږي حمیدې دا څه حال نښلولی
لږ ورو ورو جارو وکړه چې بیخي ټول دا لیز له خاورو او دوړو ډک کړی دی. سمه ده سرور لالا، دا د جارو مې خلاصه شوه. راځه کوټې ته راننوځې. هو. میلمه دې لاړ؟ هو. څوک و؟ د کوز کلي سمندر و. هغه څنګه راغلی و؟ خیرات خو؟ خیریت و. اکبر را لېږلی. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې زه باید تا بیرته هغوی کره ولېږم. ښه، بیا تا څه ورته وویلې؟ زما خبره معلومه ده. څو چې اکبر کورنۍ له خپل خره راښکته نه شي او له تا سره په کړې رویه پښیمانه نه شي، نه دې ورپرېږدم. خو ته یو بل کار وکړه. څه کار؟ نور ته د کور کار مه کوه. ولې سرور لالا؟ ډېرې پوښتنې مه کوه. څه چې زه درته وایم هماغسې وکړه. سمه ده، نو څه وکړم؟ بس سر له سبا ته بیرته خپلې وظیفې ته لاړه شه. څه شی؟ زه خپلې وظیفې ته لاړه شم؟ هو. دا څه وایي سرور لالا؟ اول خو تاسو له وظیفې منې کولم او اوس چلی چې وظیفې ته لاړه شم. دا کار هم د اکبر له قصده کوم. په خبره دې پوه نه شوم سرور لالا، د هغوی له قصده څنګه؟ که ته په کور کې کښېنې هغوی به ځان ته خوشحاله شي او داسې فکر به وکړي چې ته د هغوی له ویرې په کور کې ناسته یې. ته وظیفې ته ځه او راځه. که چا درته کاږه وکتل سترګې به یې وباسم. مجیبه زویه راشه، دا کارتانونه دغلته کېده. سمه ده مورې. دغه ده. شازیه خورې راغلې، ستړې مه شې. خواره مه شې ښه پیری. څنګه مو کړل؟ رب مو په بوتلو کې واچول؟ هو دغه ده، اوس په هماغه کار لګیا یو. ښه خیر یوسئ. شازیه خورې دا کارتنونه د څه شي دي چې کارخانې ته دې راوړي دي؟ دا د صابون کارتنونه دي. د صابون کارتنونه؟ هو، دا مې دلته کېښودل چې بیا مجیب صاحب والا همدغه ځایه مکتب ته یوسي، ځکه چې په کوټه کې ځای نشته. دا څه وایه؟ صابون دې د مکتب لپاره اخیستي دي؟ هو. مور مې د صابون واخیستل چې زه یې له ځان سره مکتب ته یوسم. په خبره پوه نه شوم شازیه، د مکتب لپاره تا څنګه صابون اخیستي دي؟ مجیب ویلې چې زموږ د مکتب تشنابونه ډېر چټل دي. بیا له هماغه کبله ډېر شاګردان د نس ناستو په ناروغۍ اخته شوي وو چې زما لور مینه هم ناروغه شوې وه. ښه، مینه اخر د چټلو تشنابو له وجې ناروغه شوې وه؟ هو، معلم صاحب ویل چې ټول شاګردان د تشنابونو له وجې نه ناروغان شوي وو. ډېرو شاګردانو چونه راوړې چې د مکتب په تشنابونو کې واچوي. ما دا صابون واخیستل چې وروسته له تشناب تللو نه شاګردان خپل لاسونه په اوبو او صابون ومینځي او ناروغه نه شي. دا خو دې ډېر ښه کار کړی، خو ودې نه ویل چې دا کار په شاګردانو باندې جبري و؟ کار چا په خپله خوښه دا شیان اخیستي دي؟ نه، جبري نه و، هر چا په خپله خوښه اخیستي. ویلا ډاکټر صاحب د خدای لپاره مړ شو. وی تا ته دې ویل شي نور نو د درد طاقت نه لرم. خوشي لیونتوب مه کوه ناظره، راځه په چپرکټ کښېنه چې زه دې پښه وتړم، که نه بیا به دې حال له دې نه بدتر شي. سمه ده ډاکټر صاحب. صحیح شو. آفرین، دغسې مړ شوم. پښه دې اوږده که. الله ډاکټر صاحب لږ احتیاط وکړه چې مخکې خو مې له ډېره درد د مرګ په سترګو ولید، هسې نه چې لرې له مخې اوس مې ټک ساه وخېږي. ته لږ حوصله وکړه ناظره، ستا پښې کسر کړې، دومره درد خو به کوي که نه؟ څه شی؟ تا ته دې ویل شي پښې مې کسر کړه. وی الله، دا به څنګه شي؟ هو نو ځکه درد کوي. اوس تر څو چې زه دا پلستر نه کړم او درته وی نه تړم درد یې نه غلی کېږي. سمه ده ډاکټر صاحب، خو بیا هم ته لږ احتیاط وکړه، ځکه چې دا دویم ځل دی چې د پښې په تړلو زه دومره درد کوم. سمه ده، خو ودې نه ویلې چې ته خو دا لومړی ځل دی چې کلینیک ته راغلی یې، بیا دوه ځله دې څنګه درد زغملی دی؟ ډاکټر صاحب زه درته ووایم چې پښه مې ژوبله شوه، لرې د له مخې اول زه امداد نامه راته ورغلم. ولې؟ امداد ته د څه لپاره ورغلی؟ د دې لپاره
چې پښه مې راته په ځای کړي، خو تا ته دې ویل شي د دې په ځای چې راته په ځای کړي داسې راته کش کړه چې نږدې له ډېره دلته لیونی کړی وم. یاره ناظره تا ته سړی څه ووایي؟ ولې ډاکټر صاحب ما څه کړي دي؟ نور نو څه وکړي؟ کله چې ستا پښه جوبله شوې وه ولې کلینیک نه نه راتللې چې رحیمدا ته ورتللي؟ تا ته دې ویل شي هغه وخت مې پښې ډېر درد کړ، وایي ودرېږه چې هغه یې راته په ځای کړي، اوس چې دا درد یې لږ ښه شي، خو زه نه پوهېدم چې له بدو به بدتره شي. ګناه دې خپله ده، په نابلده کسانو چې کسر شوي پښې سموي همداسې درد به ګالي. اوس پوه سوم. امیدې وامیدې د همدې لپاره مروره شوې او د ورور کور ته لاړې چې په بېغمه زړه بکس په اوږه واچوې او هرې خوا ته لاړه شې. ګمان ګمان زوال دی زرمینې ترورې، بې ځایه ګمانونه مه کوه. زه بل چېرته نه یم روانه، راډیو ته ځم. راډیو دې ستا سر وخوري، ډېره سپین سترګې نجلۍ راوختې. ټکه خو نه رالوېده چې یو څو ورځې دې په کور سر کښته کړی وای او کور کې ناسته وې. زه پوهېږم دا ټول کارونه زموږ لپاره کوې چې په کور او کلي کې مو وشرموې. زه نو تا ته څه ووایم زرمینې ترورې، دا د لارې سر دی، د دې خبرو ځای نه دی. ښه نو زه درنه لاړم چې اوس به ټول کلی زموږ په خبره راټول شي. په مرګ لاړه شي. ستړې مه شې زرمینې. خیر یوسې، ته ستړې مه شې، شکر یې. خیر یوسې. وایي زرمینې هغه جلۍ حمیده نه ده؟ حمیده ده، راډیو ته روانه ده. وی خدایه توبه، یو څو ورځې به دې نه پرېښوده چې لاړه شي. تر اوسه یې د لاسونو او پښو نکریزې نه دي تللي، بیا وخته وظیفې ته روانه شوه. توبه خدایه توبه. ای خوري څه ووایم، دا اوس وخت ګندې نه دي، سرې بلاګانې دي، سرې بلاګانې. همدا چې یوه خبره ورته وکړې بیا در سره دښمني پیلوي. قمبرګل نه پرېښوده چې لاړه شي، خو امیدې دوې پښې په یوه موزه کې واچولې چې ځم. هماغه و چې له کوره مروره شوه، د ورور کور ته لاړه. وی خدایه توبه، دا څه وایې؟ دا خو یې لا څه کوې وخوري. ورور یې سرورخان هم یو بې ننګه بنیادم دی چې خپله خور یې وظیفې ته پرېښې ده. داسې خو نو نه کېږي زرمینې، د پلوشۍ پلار ور ولېږه چې سرورخان سره خبرې وکړي. ای خوري اکبر خوارکی به څه ووایي، ټول فساد د حمیدې دی چې دومره غمونه او جنجالونه یې راوښول. سرورخان هم د حمیدې خولې ته ګوري او د هغې پلوي کوي. مالک صاحب رحیم اجازه ده؟ هو شازې خورې ته یې؟ ستړی مه شې، ستړی مه شې، راځه دې خوا کښېنه. خیر یوسې مالک صاحب. ارومرو مینه بیا ناروغه شوې که څنګه؟ نه مالک صاحب، مینه شکر روغه رمټه ده. نو څنګه مکتب ته نه ده راغلې؟ خیریت خو دی؟ راغلې، ځان سره مې راوستله، همدا اوس خپل صنف ته لاړه. ښه ښه، شکر چې مکتب ته راغله. خیر ودې نه ویلې چې ته څنګه راغلې؟ که رښتیا وایي معلم صاحب، ځان سره مې هغه یو کارتن صابون راوړی چې شاګردان وروسته له تشناب تللو نه خپل لاسونه په اوبو او صابون پاک پرېمینځي. کور دې ودان شازې، خدای دې خیر درکړي. مکتب او شاګردانو سره د لویه مرسته وکړه. مرسته چې ونه کړم نو څه وکړم معلم صاحب؟ د نورو شاګردانو تر څنګ زما اولادونه دلته سبق وایي، له دې نه چې هره ورځ ناروغه وي همدا ښه ده چې مخکې له مخکې یې غم خوړل شي. خبره دې په ګل بدله شه شازې. لومړی موږ هم نه پوهېدو چې شاګردان ولې ناروغه شوي، خو خدای دې ګلالۍ ته خیر ورکړي. هغه راغله او تشنابونه یې په خپلو سترګو ولیدل او د موږ هم ورته پام که. ښه شو چې د ټولو ورته پام وشه. شاګردانو هم په خپل وار مرستې وکړې. هغه بله ورځ شمس یوه بوجۍ چونه راوړې وه چې تشنابونو کې وشیندو.
خدای دې ټولو ته خیر ورکړي. چونه او صابون پیدا شو، خو که د تشنابونو منځ جوړ نه کو او کار پکې ونه کو، څه وایم چې ستونزه دې حل شي.